بیا هم د خان اکاډمي پښتو یوې بلې ویډیو ته ښه راغلاست. په تیرو ویډیوګانو په تیرو درسونو کې تاسې حتما د ټکي او د خط په اړه پوره معلومات لاسته راوړي. په دې ویډیو کې موږ غواړو د هندسې یو بلې اړینې موضوع په اړه یعنې چې د مستوي په اړه تاسو ته معلومات درکړو. هر هغه همواره یا هر هغه هواره درې اړخیزه سطحه چې موږ یو کولی شو په هره خوا ورته حرکت ورکو هغه یو مستوي ده. مثلا هغه ورقه یا هغه کاغذ چې تاسو سره همداوس د یاداشت نیولو لپاره ده هغه یو مستوي کېدلی شي. ځکه دلته تاسو ته داسې یو مستوي رسمه کوم. د مستوي رسمول ډیر ساده دي. دا یو مستوي کېدی شي ځکه موږ کولی شو دته په هره خوا حرکت ورکو. مثلا دا خوا دا خوا او یا هم دا خوا. خو په دې ویډیو کې زموږ اصلي موخه دا ده چې موږ په دې پوه شو چې موږ یو مستوي د ریاضي په ژبه سره رقم لیکلی شو یا موږ یو مستوي په څو ټکو ښودلی شو. مثلا د ده لپاره چې موږ دا تاسو ته وښایو دلته فرض کوئ چې یو ټکی ده او دا ټکی د ای په نوم ده. اوس دلته داسې یو مستوي رسموم چې دا ای ټکی هم په مستوي کې وي. داسې یو مستوي دلته رسموم. دا هم یو مستوي شو. اوس دلته دا ټکی په دې مستوي کې ده خو موږ ډېرې نورې مستویانې هم رسمولی شو چې دا ټکی پکې وي. مثلا دلته که زه دلته یو بله مستوي هم رسمه کړم چې دا ټکی پکې وي. داسې یو بله مستوي که زه دلته داسې رسمه کړم. دا ولې رسمو؟ د ده لپاره چې تاسو دا ووینئ چې یو ټکي باندې موږ هېڅکله یو مستوي نشو ښودلی ځکه چې دا ټکی به په ډیرو مستویانو کې شامل وي یا ډیرو مستویانو کې به دا ټکی وي. دا یو بله مستوي شو. په دې مستوي کې هم دا ټکی ده. اوس که همدا دوه ټکي سي مثلا دلته یو بل ټکی سي دی بي په نوم آیا موږ کولی شو چې په دوه ټکو یو مستوي وښیو؟ نه. ولې نه؟ ځکه چې دا دوه ټکي یو خط جوړی د دوه ټکو ترمنځ خو تل واټن یو خط وي. که داسې ورته امتداد ورکړو نو دا داسې یو خط جوړیږي. دا خط به هم په دې دواړو مستویانو کې وي. یا که یو بله مستوي هم دلته رسمه کړو د همدې خط په ګرداګرد چاپیریال کې که دلته موږ یو مستوي بله رسمه کړو د یو خط په ګرداګرد چاپیریال کې ډېرې مستویان رسمیږي. مثلا تاسې فرض وکړئ چې موږ همدې مستوي ته که د همدې خط په ګرداګرد چاپیریال کې دوران ورکړو نو همغومره ډېرې مستویانې کېدی شي چې دلته رسمي سي. دا هم یو بله مستوي. دلته هم تاسې وینئ چې دا خط یا دا دوه ټکي په دې مستویانو کې شامل دي نو په دوه ټکو یې نشو ښودلی. موږ یو مستوي کولی شو چې په درې ټکو وښیو خو هغه هم یو شرط لري چې زه به اوس هغه شرط تاسو ته وایم. دا که د دې مستویانو یا د دې ټکو دا دریم ټکی وي. اوس که چېرته دا درې ټکي په یو مستقیم خط وي موږ په مستوي نشو ښودلی. خو که چېرته دا درې ټکي مستقیم خط کې نه وي یعنې مثلا دلته یو بل ټکی وي چې دا که زه په ډي ونوموم دا که داسې یو مستقیم خط کې نه وي بیا موږ کولی شو چې یو مستوي پرې وښایو. مثلا دا ADB یا BAD یا مثلا CAD یا مثلا DAC موږ کولی شو دا مستوي پرې وښایو. اوس راځو خپلې پوښتنې ته. دلته یو پوښتنه لرو. یو مستوي ده د اس په نوم او دلته هم ټکي دي. موږ نه غوښتل سوي چې دا ووایو چې موږ دا مستوي څه رقم لیکلی شو. دلته موږ دا مستوي داسې لیکلی شو چې AGB ځکه دا په یو مستقیم خط کې دا ټکي نه دي. د AGB مستوي یا مثلا د AWJ مستوي یا مثلا همداسې د BWJ مستوي BWJ مستوي. موږ دا کولی شو داسې ولیکو خو په دې ترتیب هېڅکله نشو لیکلی چې د ABW مستوي ABW مستوي. ولې نشو لیکلی؟ ځکه دا درې واړه ټکي په یو مستقیم خط کې دي. موږ مخکې وویلی چې موږ هغه وخت یو مستوي په درې ټکو ښودلی شو چې هغه په یو مستقیم خط کې نه وي. نو که داسې ولیکو دا به ناسم وي.